ویمه چې کله د انسان نه فرشته ساه الي او دی په سخته مونږ ته ښکاري چې سخته ده پې نو دې دا مطلب چېرته موانلی چې دا سړی غلط سړی و نبي علیه صلات وسلام چې څنګه حضرت ملک الموت د هغه نه ساه اخسته وی ودرېږه لږ صبر دا دومره سخته یا رسول الله دا خو هېڅ سخته هم نه ده سخته خو به ستا د امت باندې نبي علیه السلام وفرمیله د هغې هغه سخته ما ته را واچوه په ما یې راولې هغه سخته نبي علیه صلات وسلام ته داسې تکلیف د سکرات الموت د مرګ حالات په نبی علیه السلام باندې څو ورځې دي چې راځي او دوه صحابه کرام یې په غېږ کې راچوتې مانځل یې راولي او نبي علیه صلات وسلام مبارک خپې دونه کمزوري شوي و درېدی نه شي د هغې ورځو نه نبي علیه صلات وسلام سکرات الموت شروع شو نو بیا خو په هغه ټول نه زیات اعتراض راځي نو دې جواب یې مخکې تاسو له درکړی و چې د کم انسان صحت څونه ښه څومره طاقتور دی څومره طاقت یې په ده کې ده نو د دا جسم او د دا روح د یو بل سره موږ ته روح وایو اصل کې دغه روح نه دی خیر تاسو د پوهې دپاره تاسو دغه لفظ اسان دی په مخ همدا اورېدلی دی نور داسې نه ده دا فرشتې چې کله د جسم نه دا روح جدا کوي دا جسم خو انتهایی طاقتور دی فرض کوي د انسان نو دا جسم او دا روح چېرته هم د یو بل نه جدایي نه غواړي ځکه شپېته اویا کال یې د یو بل سره یو ځای تېر کړي که داسې نه ده نو ته چې شپېته اویا کاله چا سره په غېږ کې وباسي د هغه نه ته جدایي غواړې د غېږ هغه جدایي هم اسانه ده خو دا چې په جسم کې دننه یو څیز پروت دی د هغې نه جدایي ډېره ګرانه ده دا چې څه ته وایي زړه کې مې محبت دی دا د چا پلار هم نه شي ایستی د زړه نه بار دا هغه روحاني څیزونه دي چې دا بیا نه وځي د جسم نه دا روح چې جسم نه وځي او کله جسم طاقتوري نو څومره چې جسم طاقتوري دی کوشش دا کوي چې زما نه دا روح دی جدا نه شي نو فرشته هم زور لګوي دی هم زور لګوي نو په دې کې ځنکدن سخت شي ځنکدن څه شي دی ورته خپل روح نه پرېږدي چې زما نه یې وباسي دې ته یې نه پرېږدي نو دا هغه ظاهري سخته ده چې په دې کې کمزوري جسم والا هغه مونږ ته ښکاري چې ډېر اسان ځنکدنې خو دا جسم کمزوري ډو پته ورته ونه لګي دا کوم چې سخت جسم والي په ده لګه تکلیف چې مونږ ته کم ښکاري نور دا تکلیف نه دی پوهېږئ په دې باندې دا تکلیف نه دی یو روحاني تکلیف دی د هغې تذکره کوي الله جل شانو دلته هم هغه تکلیف ذکر کوي امام راضي رحمت الله علیه به ډېر ښه لیکل کړي په دې امام راضي رحمت الله علیه فرمایي اصل کې دا الله جل شانو یو کنایه ذکر کوي څه چې فرشتې د دې مخ وي او د دې شا وي وایي اصل کې وایي دا کافر چې کله فرشتې دته حاضرې شي نو فرشتې ورته یو طرف ته دنیا ودرې بل طرف ته د قبر او آخرت مخامخ چې د دې ځای نه روانې چې تا اسره کړې وه دنیا او هغې تیرې ته روانې چې ستا دپاره هلاکت دی هلته یضربون وجوههم و ادبارهم دا مطلب چې خپله شام ورته وښیي خپله مخ هم ورته وښیي چې راځې د کوم ځای نه او ځې کوم خوا پوهېږې په دې باندې چې کوم پاتې څیز دی هغه هم ورته وښیي هغه رڼا د دنیا او د آخرت هغه تیاره هم ورته وښیي دې نه پس څه دی تا دا څیز دا لږه شان رڼا دې اسره کړې وه او هغه رڼا چې ټول عمر تا د خپل ایمان دې پې خرڅ کړو خپل آخرت دې پې خرڅ کړو خپل لمونځ دې پې خرڅ کړو خپل اودس دې پې خرڅ کړو خپل ایمان دې پې خرڅ کړو دروغ به دې وي دو نمبري به دې کولی وي دې نه بغیر کار نه کېږي نو هغه دنیا د نن پاتې کېږي او آخرت هغه مخې ته دی نو په دنیا کې دی هغه سبب د آخرت ته رڼا تا هغه دنیا هغه لږې شان رڼا د آخرت څه وګرځوله تیاره دې وګرځو ځان دپاره دې تیاره کړه آخرت نو دغې تیارې ته روانې نو دی خو دغې تیارې نه یېرېږي نو دی هینډ برېک راکاږي بیا زور لګوي چې دغلته زه نه ځم نو په ده باندې جسماني سخته کېږي که نه خو په ده باندې روحاني سخته شروع شي ځکه دغلته خو د دا روح روان دی که نه داسې نه ده روح یې دغلته روان دی نو تیارې ته چې د انسان روح ځي نو انسان دا خوښوي دا خو چېرته هم انسان نه جسم خو یو څیز دی صرف د هغه روح تعلق دی او سره بل اوس ختم دی قبر کې پروت دی هغې ته به څه سزا او څه تنعیم د هغې څه اثر به ورته رسي صرف نو اصل چیز خو په انسان کې روح دی تاسو مخکې په الستو بربکم باندې په دې باندې ډېره لویه خبره مې ته کړې وه په روح باندې داسې شی نو الله جل شانو فرمایي کله چې دا فرشتې د دین روحونه الي نو دې روح ته څه ښکاره شي دنیا مو ته ښکاره شي مخې ته ورته آخرت دنیا نه یې راکاږي چېرته آخرت طرف ته په دغه وخت کې ده باندې روحاني او سخته راشي داسې سخته پرې راشي یا حدیث شریف کې کوم راځي چې د داسې انسان نه والنازعات غرقا قرآن مجید وایي چې دا فرشتې پکې ورننوځي او په زور تې دا ساه راکاږي دا روح تې راکاږي داسې دا هغه روحاني سخته ده چې انسان ته ښکاري نه بلکې دا د هغه روح سره دا معاملې
امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دا روحاني کیفیت الله جل شانو ذکر کوي د انسان چې څه چل کیږي. ولو ترى ای پیغمبر کاش لیدې تا از هغه وخت يتوفى الذين كفروا الملائکه چې وفات کوي مړه کوي فرشتي هغه کسان چې کوم کافران شوي یضربون وجوههم وهي د دې د مخونه او ادبارهم او د دې د شاګانې او بیا ورته سوي چې وذوقوا عذاب الحریق دا د سوځونکي عذاب دا اوسه کوي چې روح ته دا وښودلی شي عذاب د دې ته اوس ورچومه دا به څومره خطرناک منظري دا چل وسره کوي دا هغه سخت الله جل شانه ذکر کوي.